شمالي وزیرستان کې دوه قبایلي مشران وژل شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه نور قبایلي مشران هم وژل شوي دي. ولې د څه له امله دا مشران وژل کیږي؟ په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شروع کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د شمالي وزیرستان لوړپوړي امنیتي چارواکو د دې پیښې پخلی کړې ده او خبرې ورکړې ده چې دغه پیښه پرون د جمعې په ورځ مازدیګر ناوخته رامنځته شوې ده چې له امله یې د دې سیمې دوه قبایلي مشران خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. پولیسو د شمالي وزیرستان یاده سیمه هم یې د وژل شوي قبایلي مشرانو نومونه په ډاګه کړي دي. د دوی پر وینا پیښه د تحصیل په محمد خیلو سیمه کې د وسلوالو لوري رامنځته شوې ده چې پکې د ملک زکا الله او ملک ولی خان په نوم دوه مشران هدف ګرځول شوي دي. پولیسو د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو وایي چې دواړه مشران د وسلوالو لوري هدف ګرځول شوي دي، بیا ویشتل شوي دي او له سیمې په تېښته بریالي شوي دي. له دې یوازې 2 ورځې وړاندې یوه بله پیښه هم رامنځته شوې وه چې له امله یو قبایلي مشر هم وژل شوی و. په شمالي وزیرستان کې څه هم حکومتي او امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په بشپړ ډول امنیت راغلی ده، خو د سیمې خلک وایي چې وخت ناوخت پر ناڅاپي بریدونو کې وژل کیږي او تښتول کیږي او هم شکنجول کیږي. یو شمېر نور قبایلي مشران بیا ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې ټول مخور مشران د پاکستاني پوځیانو لوري وژل کیږي څو قومونه د یووالي له منځه ولاړ شي او د حکومت پر ضد پاڅون ونه کړي. خلک وایي یو شمېر وسلوال هم د شمالي وزیرستان په غرونو او ډیرو نورو پښتنو میشتو سیمو کې د پاکستاني ریاست له لوري ځای پر ځای شوي دي څو د حکومت ضد پاڅونکي ووژني. پاکستاني ریاست په بشپړ ډول د پښتون میشتو سیمو کې په امنیت راوستلو کې ناکامه راغلی ده. دوی په خپله هم وخت ناوخت د قبایلي مشرانو له همدې امله وژني څو په پښتنو کې د شوي ظلمونه پرده پورته نه کړي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې یوازې څو ورځې وړاندې په بنه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د 100,000 کسانو په شتون کې د پاکستاني ریاست پر ضد جلسه ترسره شوه. په دغه جلسه کې د پی ټی ایم له پاکستاني ریاست وغوښتل چې زر تر ژره له شمالي وزیرستانه وسلوالو باسي، ښخ شوي بمونه لرې کړي او هدفي وژنې ته د پای ټکی کېږدي، خو نن بیا هم ورته پیښه رامنځته شوې ده. دوستانو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو د پام وړ ګرځي او لایک او شیر کړئ تر څو ټول خلک په همدې باندې خبر شي چې فقط پښتانه یوازې د پاکستان هغه ایس آی وژني بل څوک نه وژني. دغه ویډیو راسره تر شیر کړئ تر څو ټول خلک په همدې باندې خبر شي. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونه خبر شئ نو زموږ د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.